بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیم د یوې ورځنیو لوبو له کپتان مرتضی څخه د اولي درجه قرارداد اخیستل شوی دی. ګرانو مینوالو السلام علیکم. خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه په دغه قرارداد کې لوبغاړي ته د میاشتې شاوخوا $15,000 معاش ورکول کیږي او ترڅنګ یې د نورو تجارتي شرکتونو اعلانونه هم ترسره. د بنگلاديش کرکټ بورډ وایي چې د مرتضی فټنس او کارکردګي دواړه خراب شوي او له همدې کبله د اولي درجه قرارداد ورنکړل. مرتضی په 2018 کال کې د بنگلاديش د وکمن ګوند د غړي په توګه پارلمان ته کامیاب شو او له همدې کبله یې په فزیکي وړتیا او لوبو منفي اغیز شوی. هغه په 2019 کې د کرکټ د نړیوال جام په اتو لوبو کې یوازې یو کس او د بنگلاديش د روانو تجارتي سیالیو په 12 لوبو کې 8 کسان سوځول. د بنگلاديش د کرکټ بورډ مشر نظام الحسن خبريالانو ته وویل چې مرتضی نه غواړي د یو قراردادي لوبغاړي په توګه ولوبېږي او په دې سره هغه ته به د میاشتې $15,000 معاش نه ورکول کیږي. نوموړي وویل چې که مرتضی وغواړي د بنگلاديش کرکټ بورډ به ورته د خدای پامانۍ لپاره یو ښه پروګرام جوړ. په همدې حال کې د بنگلاديش کرکټ بورډ د ټیسټ لوبو فیس هم 80% زیات کړی دی. اوس به د ټیسټ په هرې لوبې هر لوبغاړي ته $10,000 ورکول کیږي. د بنگلاديش لوبغاړو څو مخکې احتجاج کړی و چې معاشونه او امکانات یې کم.